أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان راوړی و عملوا الصالحات او نیک اعمال کړي دي اولئک اصحاب الجنه هم دا کسان اوسیدونکي د جنت دي هم فيها خالدون چې وي به هغې کې همیشه. نو نننی آیت کې تقابل چې دی نو هغه کیږي او تقابل په تضاد سره دی، یعنی پرون د جهنم والا ذکر وشو نو الله رب العالمین نن د جنت والا ذکر کوي. پرونی آیاتونو کې ترهیب و ير ورکولو چې څوک ګناهونه کوي، کفر کوي یا عام ګناهونه، نو د هغوی جهنم ته تللی، نو نن ترغیب دی یعنی رغبت پیدا کولی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، چا چې ایمان راوړو او عمل صالحه وکړل. نو دلته د ایمان نه مراد ایمان شرعي دی، د یهودو ایمان نه، ځکه چې یهود او نصارا هم دعوه کړې ده. نو په دې کې زمونږ ته هم دا سبق دی چې ایمان شرعي چې الله او رسول ته کوم معتبر ایمانی هغه معلومول او هغه شان عملی کول. دویمه خبره دا ده چې وعملوا الصالحات، دا نیک اعمال چې دي نو په دې خبره شوې ده چې ایمان خو په ایمان کې دا نیک اعمال شامل دي. نو چې کله شامل دي نو بیا دای جدا ولی راوړل. نو پدې کې یو خبره چې دی هغه دا ده چې کم افعال د ایمان دي نو پاغي کې یو فعل دوی نه دی پرېخي، یعنی ایمان والا خلق چې نیک اعمال دي نو دا هغه دي چې ایمان کې دنه خو عمل صالح شامل له، خو یو عمل صالح چې دی نو هغه هم دوی نه دی پرېخي. یا یو خبره دا کیږي چې ایمان امنو چې دی د دینه مراد ماضی ده، ایمان راوړی دی خو مخکې راوړی دی. وعملوا الصالحات او نیک اعمال چې دا مستقبل له چې روان دور کې ولګیا به تر مرګ پورې به دغه کار چې دی نو هغه به کوي، ځکه ایمان جدا راوړو او عملوا الصالحات چې دی نو هغه جدا راوړله. نو ایمان چې دی دا په ابتدا کې دی، عمل صالح مستقل تر مرګ پورې چې انسان ژوندی نو دا کار به کوي. نو دا ترغیب دی چې اولئک اصحاب الجنه، دا خلق جنت والدي. هغه صفت وسخو دلی شو چې پرونی جهنم والدي نو پس واجبانی دي او نن جنت والدي نو پس واجبانی دي هم فيها خالدون چې وي پاغي کې همیشه. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو هم پدې کې شامل کی. د صحابو د مسلمانانو عادت دا چې قران کریم کې بکره د آیاتونه رالل نو ځان د لپاره به دعا غوښتل. زمونږ استاد یو کمزورتیا دا ده چې کدي آیاتونه راشي نو ول په پویګونه او کپوه شونو دا غي د لپاره دعا چې دین هغه بیا نه غواړو، یا کله جهنم تذکرہ راشي نو د هغه نه پناه غختل، د هغه نه یرا او په جنت باندې خوشاله دل پکار دي. اذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا او هر کله چې واغستل مونږه میثاق بني اسرائیل وعده مضبوطه د بني اسرائیلونه نو هغه په سبانی په دی باندې لا تعبدون الا الله چې نه بکوي عبادت مگر د الله، یعنی صرف د الله. وبالوالدین احسانا او د دې خبرې چې د والدینو سره د مور او پلار سره به احسان کوي، وذل قربا او د رشتہ دارانو سره، والیتاما د یتیمانانو سره، والمساکین او د مسکینانو غریبانانو سره. وقولو او خبری کوي وای للناس حسنا د خلق سره خیسته خیسته خور خبری کوي. واقیموا الصلاة او قائموي منزل را، واتوا الزکات ورکوي زکات. ثم تولیتم بیا تاسو مخواړو الا قلیلا منکم مگر کم ستاسونا، وانتم معرضون او یی تاسو اعراض کوون کی.
واذ اخذنا میثاق بني اسرائیل دا اوس بل ریکو شروع شول او پدې کې نور بحث کیږي د يهوديانو بارکه او تفصیل بیانېږي. خو دلته واذ راوړلو نو واذ سره موږ دا ویلو چې واقعا بدلیږي. نو واذ کې یو معنی دا پرته ده چې دا د موجوده يهوديانو د پاره کم چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په وخت کې موجودو یا نن موجود دي نو هغوی ته دا خبره کیږي یا اذ د دې د پاره راوړو چې دا موجوده ته هم او تیرو ته هم دا وعده د ټولو نه و. او بیا اخذنا ستوي اغستلو توي وعده اغستل نو اغست چا اغستی ده نو یا خدا دا چې دا موسی علیه السلام په خله باندې الله رب العالمین د دوی نه وعده اغستی یا چې کم دی په تورات کې وته دا حکمونه شوي دي نو دا د دوی سره باقاعده وعده ده. نو په تورات کې چې کم حکمونه دي نو چا چې په تورات ایمان راوړی دی نو دا داسې دی چې دا د دوی نه وعده اغستې شوي دی چې الله ورته وایي دا به کوئ. نو کله چې په تورات کې کم حکمونه دي او چا په ایمان راوړی دی نو دا د هغوی وعده ده. نو قرآن مجید کې چې کم حکمونه وي او زمونږ او ستاسو په ایمان دی نو زمونږ دپاره به دا وعده یي که به نه وي؟ نو زمونږ او ستاسو ګورئ دا وعده ده. اگر که مونږ په ناخبرو کې وخت تیرو او ځان نه خبرو چې الله رب العالمین د څه وعدې زمونږ نه اخیستې دي او د څه تپوس به رامنه کېږي. الله رب العالمین دې په مونږ او تاسو خپل رحم وکړي. نو دا مخکې ځکه وویې چې دې آیت کې چې دا کم حکمونه شوي دي نو دا ډېرې ښکلې خبرې دي د بني اسرائیلو د دې ماته کړې. خو که مونږ او تاسو هم دا حکمونه قبول کړله دا هم چېرته کې پوره کړله نو زمونږ او ستاسو دپاره هم ډېر فایدهمند آیت دی او ډېرې ښکلې خبرې پکې دي. واذ اخذنا میثاق بني اسرائیل نو خبرم وکړله چې دا وعده په څه باندې وه یا تورات کې ده او یا موسی علیه السلام اغیستې ده. او دلته کې الله رب العالمین باقاعده خطاب ونه کو لکه نور ځایونو کې چې وایي چې یا بني اسرائیل یا د موسی علیه السلام هغه وینا. نو دلته الله رب العالمین وویل چې کله مونږ واغېستله د بني اسرائیلو نه نو دلته یې ورته خطاب ونه کو هغوی مخاطبو نه کړله. نو ځکه دا زمونږ د امت دپاره هم د ډېرې فایدهمنه خبرې پکې دي. لا تعبدون الا الله په دې کې اولنۍ خبره دا ده چې عبادت مه کوئ مګر د الله رب العالمین. نو اوس لا تعبدون کې د الله چې ده نو دا د نفي ده خو دلته کې مراد د دې نه نهي ده. نو نفي او نهي کې څه معنی ده؟ لا تعبدون الا الله چې مونږ ویلو لا تعبدون چې مه کوئ عبادت د الله. نو چې نفي شي نو دا صرف یو قسم له خبر شو او نهي چې ده نو دا منه ده چې مه کوئ تاسو د الله رب العالمین نه علاوه عبادت د بل چا. نو یو دا خبره اهمه ده او دویمه پکې دا خبره معلومه شول چې بني اسرائیلو دا کارم کړی چې د الله سره په عبادت کې نور خلک شامل کړي او د مشرکانو ملګرتیا یې کړې وه هغوی ته به یې لارې ښودلې او په اوله کې په دوی کې شرک چې دی نو هغه نو موجود خو وروسته رو په دوی کې شرک چې دی نو هغه بیا راغلی. لا تعبدون الا الله او الله رب العالمین اول وعده د دې علي ځکه چې په دې خبره ډېر زیات خفه کېږي چې عبادت به صرف او صرف د الله رب العالمین دپاره خاصي د بل څوک په عبادت کې نه شاملې که لږې او که ډېرې. دویم بس وایي چې وبالوالدین احسان او د والدینو سره به احسان کوئ. والدین چې دی نو دا مور او پلار پښتو کې چې مونږ وایو مور او پلار تی مراد دي دواړه چې دی نو یادی. احسانا دا ذکر راوړو مراد دا دی چې احسان وسره وکئ په احسان کولو سره یعنی نیکی د والدینو سره وکئ. وسو مفسرین دا تقسیمی وایي د والدینو سره نیکی چې دی نو دا لکه یو دلته مخکې د الله حقوق ذکر شو وس حقوق العباد وتقی. نو د والدینو سره احسان چې دی او نیکی چې ده دا په دوه طریقو باندې یو دینی نیکی ده یو دنیاوي نیکی ده. نو دینی نیکی چې ده هغه دا ده چې دا سړی دین ته راښکودل که په ده کې شرک د شرک نه یې مني که بدعت د بدعت نه یې مني که عبادات نه کوي عبادت ته یې راوله که نور داسې خبرې چې الله او رسول طرف ته یې راوله. او وای دا اهمه ده دی مخکې کړل ځکه دینی خدمت دینی احسان به ورسره کې دعوت به وله ورکې امر بالمعروف نهی عن المنکر چې دی دا به ورسره کې په دې کې به لګیا اوسئ. نو دا د هغوی سره غټ احسان دی. دویمه دنیایي ده. نو دنیایي کې یو د مرګ نه مخکې ده یو د مرګ نه پس دی. د مور و پلار خدمت او احسان چې دا په دواړو حالتو کې دی که ژوندي هم او که مړه شي نو بیا به ورسره هم کې. نو په دنیا کې به ورسره څه کې نو اولنۍ خبره مال نفقه ځای ورکول یعنی په خپل کور کې او باقاعده ته ځای ورکې خرچه به په هغه باندې کې خپل مال چې دی هغه ته به
ورکې ته چې کله خبرې وسره کې نو نرمې خبرې به ورسره کې معامله به ورسره د نرمۍ کې که وفات شي د هغه وصیت چې دی نو هغه به پوره کې صدقې به ورپسې کې که حج عمره یا روژه پې پاتې نو دا به وله پوره کې چې دا وله پوره کې چې د الله رب العالمین په نسبت باندې د اخلاص شي یا چې کم دی که د چا حق پې پاتې نو دا حقونه وله ختم کا حقونه وله ختم که چې پردی حق یو دی په قبر کې رانیولی کېږي نو تو کوشش وکړه چې پلار د عذاب نه خلاص کا یا د قبر زیارت له چې مور و پلار دی وفات شو نو کله کله به د دوی قبر له ورځې د دوی دا یو قسم له ملاقات او زیارت دی نو دا هم یو حق دی چې کله کله به ورځې خو که دی وفات شي نو صدقې به پسې کې دعاګانې به ورته کې په مړینې هم او په ژوندینې باندې هم او د ده کم ملګري چې دي که پلار او که مور نو دا ملګري به وله پالی یا هغه رشته چې هغه دا کم وفات شوی دی دواړه دی یا یو دی نو د ده رشته به ملګري چې دی هغه به څه کوي هغه به پالی یا کم وصیت یې کړی دی نو دا وصیت به ورله پوره کې دا ټول چې دی نو دا د مور و پلار حقوق دي نو دا پوره کول پکار دی او بیا په والدین ذکر مخکې کړل په حقوق العباد کې چې اولنی حق په حقوق العباد کې د بندګانو په حقونو کې هغه د مور و پلار حق دی خو څنګه چې مونږ ووی چې دا دیني نیکي چې ده نو دا به اولی نو زما عزتمندو په دې ځان پوهه کوي د الله رسول فرمایلی دی چې ګورئ د الله او د رسول په معصیت کې چې کومه خبره تا ته کېږي نو دا خبره به نه منې که هغه مور و پلاري او که هغه د دې نه هم انسان ته چوت ښکاري او هر څوک خو چې مخلوق نو هغه به د الله په معصیت کې به خبره نه منې لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق نو دا مور و پلار خو مخلوق دی که نه د ده دا خدمت او په دې کې اجر چې دی دا خو مونږ له الله او رسول الله راته ویلي دي که نه او راکوي به الله رب العالمین خو زما عزتمندو دا دین ګڼل نو که دا تا دین وګڼو چې دا دین دی او ما ته پې اجر میلاویږي نو دا ټولې خبرې بیا کول اساني او که دین دی ونه ګڼو نو پلار او مور خو بیا تلي که نه هغه د مخې نه پناه شوي نو بیا به د باندې ډېر زیات لوی بوجي او صدقې څه شی دی لکه زمونږ د خلکو خیرات کوي نو هغه رواج لکوي هغه معاشرې لکوي هغه یري لکوي هغه ګاونډي لکوي ځکه چې دا رشته دار خو هم زموږ ماشاءالله ډېر ښکلي نرم خلک دي که نه نرم دي که نه دومره ظالمان خلک دي چې ګورې د ظلم انتها د انتها چې هغه په اولنۍ ورځ د مړي لم راشي نه خیرات له راځي چې غټ پوټې وخورم انا لله و انا الیه راجعون څونه د افسوس خبره ده چې مړي له راغلی او زه پکې ښه خوراک وکړم نو رشته دارو خو زموږ دغه ماحول دی نو ګورئ صدقه دې ته نه وایي چې تو غټ خیرات وکړه صدقه یوه روټۍ دې د روزانه وسرسي د مور و پلار پسې ورکوه چې الله په قبر کې دې زه ډېر بېوسه یم وس دې نه رسي صرف وایه رب ارحمهما کما ربیاني صغیره دوه رکاته نفل دا وس دې نه رسي 3 ځله سورة فاتحه پسې وایه 3 ځله سوره احد پسې وایه نو دا ډېر لوی اجر دی یو څو ځله تسبیحات وایه والله اجر زما مور و پلار ته ورورسې منځ او عبادت دې وکړو نو په هغې کې لږ غوندې به دعا کې یاد کړې چې الله که ګناهګاري تا ته یې پته د معافي ورته وکړه الله که نیکوکاري نو اجري چوت کا درجات بلند کا نو بس دا څه چې ما ووی د دې نه چې یو کار کوې نو دا هم غټه ده نن سبا الحمدلله الله پر اخره وستې نو که روزانه سړی یوه روټۍ ورکوي دا ګرانه ده دا ګرانه خبره نه ده خو چې صرف تا ته یاد دی چې دا زه د مور و پلار دپاره ورکوم 100 روپۍ ورکه خو پټي ورکه او غټ کار وکه خو پټي وکه چې هغه مستقل هلته کې اجر هغه یې وررسي نو دی د مرګ نه پس هم حق دی و ذی القربه او د رشته داران نو رشته داري چې ده دا ډېره اهمه ده رشته داري به په بدل باندې نه پالې په رشته دارۍ کې هم ډېرې خبرې د پاللو دغه دي چې د مور و پلار دی ټیم زموږ سره ختم دی او سبا ته هم نشو پرېښودی او بیا ورپسې چې دی نو والیتامه او د یتیمانانو نو د یتیمانانو حق به تو څنګه پوره کې د یتیمانانو سره احسان به څنګه کې نو یتیم داسې دی چې الله رب العالمین پې خوشحالیږي خو د یتیم تربیت به کې عایشه رضی الله عنها وای ز خپل یتیم وهمه تر دې چې برابر شي نو که کله کله ته وهې نو هم دا جایز ده خو چې دی لی وایي چې تربیت له جابر رضی الله عنه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو یا رسول الله زمونږ په پرورش کې چې کم یتیمانان دي زه وهلی شم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته او په کومه خبره چې تو خپل بچی والی شي نو په هغې باندې دا یتیم هم وهلی شي او عایشه رضی الله عنها وایي زوی د هغې پورې وهم چې دا برابر شي یعنې د تربیت دپاره وهل خو داسې وهل نه چې هغه د یتیمۍ په جوړ باندې بلکې د تربیت دپاره وهل چې دی نیک جوړ شي نو دا خو د ده سره نیکی ده او والمساکین او مسکینان نو مسکین له به هم څه به ورسره کې احسان مالي امدادي وکړه د مال وس دې نه رسي د ټایم کې بېوسه نو ښکلې پسته خبره ورته وکړه لکه د دوی دپاره یو لفظ دام دی یو سوالګری راغی او غریب دی تو ته یې معاف کړه نو هلکه څه معاف کړه اوس د معافۍ څه مقصد معافۍ مقصد دا دی چې بېوسه یم به داسې وس مې نه رسېږي بس ښکلې الفاظ مې ووایې که نه چې معاف کړه
کله کله موږ د ځان ناسم دغه جوړ کو بیزتی شروع کو د غریب نه بیزتی مکوا تا ته یقیني پته نه د شک په بنیاد څوک م بیزت کوه دین الله منع کړی دا چې مسکین به نه بیزت کې نو خبره ده چې خوږه خبره وته وکا بیا کا دا وست نه رسید پیسو دسی وکه چې بدني مدد وسره وکي او کار وسر کولای شي هغه وکا لار وته وخیا یو روزګار ولا برابر کا نو دا ټول دی د مسکین سره چې دینو دا احسان دی وقولوا للناس حسنا او خبري کوي د خلکو سره خولي خبري چې دینو دا د توحید خبري دي دا د دین خبري دي او یا د چا سره خبره کول دا په عزت باندې معامله کول چا بیزتی د هیڅ چام نه د پکار خبره کول په خولي طریقې سره واقیموا الصلاه او قائموي منزل را واتوا الزکات ورکوي زکات ثم تولیتم الله رب العالمین بیا د دوی ذکر کوي چې ثم تولیتم بیا تاسو واوړېدلې تاسو بیا د خبرینا واوړېدلې الا قليلا منکم مگر کم تاسو نه نو د عبد الله ابن سلام رضی الله عنه غنتکی علما هم په يهودو کې چې هغه ایمانونه راوړي او کلک شوی دي نو الا قليلا منکم ډېر کم کسان د يهودنا ثم تولیتم بیا تاسو واوړېدې الا قليلا منکم نو د يهودو نه ډېر کم خلکو ایمان چې د هغه راوړي دي خو چې چا راوړي دي شته دی په کې چې هغه بیا کلک مؤمنان او انتم معرضون او یې تاسو اعراض کوون کې نه تولیتم واوړېدل تو اعراض هم نو اعراض مقصد دا دی چې دوی خپوه دي او اخت دي دویمه خبره ده چې دای صفت او خوې جوړ شوی دی چې مستقل تور باندې دوی دا کار کوي چې د الله د حکمونو خبري او د هغه باوجود د الله رب العالمین د حکمونو بیا اوړي